د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی د هیواد شرقي ولایتونو ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې چې دغه وزارت یو شمېر مرکزي رئیسانو د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ټولګټو چارو رئیسانو یې ملتیا کوله، په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دغه وزارت د یو شمېر رغنیزو پروژو څخه لیدنه وکړه. د جلال آباد تورخم لویه لار چې 15 کیلومتره اوږدوالی لري، رغنیزې چارې یې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا پر مخ وړل کېدلې، خو چارې یې بشپړې شوې نه وې. دغه راز د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر په دې اړه ویل که چیرې د یاد سړک کار د پاکستان هیواد لخوا بیا پیل نشي، ټولګټو وزارت به یې کار د راتلونکي کال په کاري پلان کې شامل او بشپړ کړي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر او ورسره مل ټیم په دغه سفر کې پر یاده لویه لار د 2 پایو پلونو له کاري بهیر څخه له نږدې لیدنه وکړه او اړوند مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې د تخریب شویو پلونو د رغونې چارې دې په چټکۍ سره ترسره کړي ترڅو د پلونو له لا تخریب څخه مخنیوی وشي. دغه راز د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د غازی آباد 18 کیلومتره خامه سړک څخه هم لیدنه وکړه چې امیر المؤمنین حفظه الله یې د اسفالټ یا قیر اچونې حکم ورکړی و. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر دغه سړک د رغونې په هکله تخنیکي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د یاد سړک تخنیکي چارې دې ترسره کړي ترڅو د مالی لګښت په تمویلیدو به د راتلونکي کال په کاري پلان کې شامل او د اسفالټ چارې به ترسره شي. هغه همدارنګه د کونړ ولایت د ژیړي بابا پل، د سپین جومات حکیم آباد پل، د نرنګ ولسوالۍ پل او د شلتن پل څخه له نږدې لیدنه وکړه او اړوند مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې د تخریب شویو پلونو تخنیکي چارې د ژر تر ژره بشپړې کړي ترڅو د مالی بودیجې له تمویلیدو وروسته د بیا رغونې کار پیل او بشپړ شي.